الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. معززو قدرمندو درنو ورونو محترمو ورونو رازخه پوښتنه کړې ده چې ډېر خلک په تشویش کې دي او په شک او شبهه کې ولیدلې دي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د لمانځلو په اړه. بعضې خلک وایي دا بدعت دی، بعضې خلک یې مناوي لمانځي او مندوب مستحب ورته وایي. آیا موږ د هغو خلکو دا فتوا ومنو چې بدعت ورته وایي، او که د هغو خلکو ده چې دې ته مندوب او مستحب وایي او هغه یې لمانځي؟ محترم ورونو، دغه پوښتنه ډېرو ورونو راسه کړې ده او دلته مصروفیات هم زیات وه، درسونه سره هم بوخت وو. نن مستناسه وخت پیدا کړئ چې تاسې سره حقیقي مسله او حقیقي فتوا د داسې فقهاو پیش کم چې هغه فقها تقریبا د نن څخه 1000 کاله یا 800 کاله یا 900 کاله یا 600 کاله یا 500 کاله مخته تیر سوي دي، او هغه داسې فقهای کرام دي چې عرب او عجم مني، دا هغوی ته علم مسلم دی. اول به موږ دا د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې خوشحالي جوړول د قرآن عظیم الشان د آیاتونو څخه او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له احادیثو څخه او تاییدن به بیا د فقهای کرامو اقوال او فتواوې پیش کړو. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. د سورة فتح 9 او 10 نمبر آیات دی. الله جل جلاله فی غنبر جهان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم توای موږ ته ولېږلې شاهد پر خپل امت باندې زیری ورکوونکی د جنت او د خپل امت ویرونکی له عذابه. د دې دپاره اوس خطاب مؤمنانو ته کوي چې ای مؤمنانو، تاسو پر الله جل جلاله باندې او دا هغه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ، او مؤمنانو ته وایي چې تاسې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت او مدد وکړئ او تاسو د هغه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توقیر وکړئ او د الله تعالی جل جلاله د فاقی بیان په سهار او ماښام کې وکړئ. په آیت مبارکه کې چې د وتوقروه لفظ راغلی دی، رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې جملې تفسیر خپله کوي او فرمایي: وتوقروه ای وتعظموه. د توقروه معنی فتعظموه باندې وکړه. تنویر المقباس عن تفسیر ابن عباس صفحه 319 کې. او دا شان امام بغوی رحمه الله لیکي
په تفسیر بغوی جلد 4 صفحه 224 کې وتوقروه ای وتعظموه وتفخموه د توقیر معنی په تعظیم باندې کړی ده. نو د الله جل جلاله د خوا د امر سوی د مسلمانانو مؤمنانو ته چې تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړي. اوس دغه تعظیم متعلق چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړو، مفسر قرآن اسماعیل حقی رحمه الله هغه په خپل تفسیر کې لیکي، تفسیر روح البیان 9 جلد صفحه 88 کې چې ومن تعظیمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منکر. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعظیم څخه عمل د میلاد شریف دی، په دې شرط باندې چې داسې میلاد جوړ سي، داسې محفل او مجلس جوړ سي په هغه کې خلاف الشرع کار نه وي، نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم دی. بل آیت مبارکه کې هم راځي چې الله جل جلاله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آیت مبارکه کې الله جل جلاله فرمایي چې پیغمبران صلی الله علیه وسلم د خپل امتیانو ته وایا چې تاسو د الله تعالی په فضل باندې او د رحمت باندې خوشحالي وکړئ. امر ورته کړی. زه صرف نمونه بیانوم. د آیت کریمه څخه ډیر علماء کرام د میلاد شریف هغه د مناول او المنزل اخی رزو حدیث ته حدیث شریف هم په دې متعلق باندې ډیر زیات دي. زه صرف نمونه بیانوم. مسلم شریف کې حدیث راځي په جلد اول صفحه 388 کې حضرت قتاده ابي قتاده رضی الله تعالی عنه وایي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. ابو قتاده صاحب وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله د دوشنبه د ورځې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بنیوله، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل فيه ولدت، په دې کې زه پیدا شوی یم، وفيه انزل علی، په دغه ورځ کې پر ما باندې وحی را نازل شوی دی. دغه حدیث شریف په مشکات المصابیح کې هم راغلی دی. نو په شرح کې مرقات المفاتیح د امام علی القاری رحمه الله هغه په جلد 4 صفحه 415 کې دوه احتمال ذکر کړی دي. اول احتمال دا ذکر کړی دی چې دغه روژه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیوله، نو دغه باندې ډیر همیشه توب کوي. نو ځکه صحابي ته دا سوال پیدا شو چې ته دا روژه دومره ډیره نیسې، هر ورځ یې نیسې، دا څه وجه ده؟ نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ورته وفرمایل چې فيه ولدت، په دې کې زه پیدا شوی یم. دویم احتمال علامه قاری رحمه الله دا بیان کړی دی چې هغه د دې روژې یو خصوصي فضیلت چې ډیر به و پر د نورو ورځو باندې، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مواظبت ور باندې کوي. نو ځکه صحابه ته سوال پیدا شو چې دغه روژه پر د نورو ورځو باندې کم خاص فضیلت لري چې ته دغه د روژه نیسې. نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې فيه ولدت، په دې ورځ باندې زه پیدا شوی یم. نو دلته که د هر احتمال پر تقاضا باندې ولاړ سو، دا حدیث شریف پر دې باندې صریح دلیل دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل د خپل ولادت ورځ منزل ده، په هغه کې د عبادت کړي. نو ځکه هغه صحابي پوښتنه ځینې وکړله. نو دا عبادت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روژې په نیولو باندې وکړي، نو په میلاد شریف کې چې کوم شان جوړیږي، یعنی دا اجتماع کې به اول د قرآن عظیم شان تلاوت کیږي، دا حسن د عبادت دی. عبادت خدا نو چې خاص به روژه نیسي، دا شان په کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانېږي، حسن دی او دا عبادت دی، د ثواب لري. او دا شان په کې به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدح شاعران بیانوي، نو دا شاعری جایز ده، ځکه چې شاعری حسنه ده،
او بد شاعري لکه غاني او د سرودونو چې ورسای هغه غلطه ده. حسن شاعري جلیل القدر صحابي حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې کړی ده او په نبوي جماعت کې کړی ده، پر نبوي منبر باندې کړی ده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صادر ورته ورکړی دی او بیا دومره ځنې خوشاله شوی دی چې هغه ته دعا هم کړې ده او شاعري حسنه ده. او بل خیراتونه کول په دغه ورځ کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد په خوشحالي کې هر قسمه خیرات چې وي نو خیرات حسن دی او پر ثوابونو باندې مشتمل دی. دا ټول عباداتو کې راځي. دا حدیث شریف سو راځو د فقهای کرامو و اقوالو ته. د حنفي مذهب سراج الاحناف چې ورته ویل کیږي، امام مولا علی قاری رحمت الله علیه هغه په رسائل مولا علی قاری رحمه الله کې لیکي چې او عمل المولد بقراءة القرآن والإنشاد لمدائح النبوية وإطعام الطعام والصدقات أمر حسن. عمل د میلاد شریف او چې په هغه کې د قرآن عظیم شان قرأت ویل کیږي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدح په شعرونو کې بیانېږي او دا شان ډوډۍ ورکول کیږي، خیراتونه کیږي، دا ټول امرونه حسن دي. یثاب فاعله الثواب، دیو فاعل و دی کون کې ته ثواب رسیږي، ډیر ثواب رسیږي. بقصد الجمیل چې د قصد سم وي په شنیت باندې وکي. او دغه بهجة الفتاوی هم راخي د علی قاری رحمه الله دا قول فتاوی کاملیه هم راخي په صفحه 263 کې. فتاوی درر الفرائد هغه په صفحه 215 کې هم راخي. راځو د بل یو فقيه قول ته چې علامه ابن حجر هیتمی رحمه الله ورته وایي. هغه په خپله فتاوی حدیثیه صفحه 202 کې لیکي: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه. دغه میلاد شریف او داسې ذکرونه دا چې زموږ په زمانه کې کیږي یا موږ کوو نو دا پر ډیرو خیرونو باندې مشتمل دي، پر ډیرو شایستو حسنو باندې مشتمل دي، لکه خیرات کول او پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې صلوات و سلام ویل، ذکر کول او دغه مدح بیانول. فالنعمة الكبرى على العالم باغی کوم دارخی په صفحه 21 کې. دا شان قدرمندو امام محمد کامل ابن مصطفى الحنفی رحمه الله هغه په خپل فتاوی کاملیه په صفحه 263 کې لیکي: سئلت عن قراءة مولده الشریف صلی الله علیه وسلم. زه سوال کړم یا ماسخ سوال وسو د میلاد شریف و اجتماع الناس لذلك فرحا بقدومه و استبشارا بمجيئه ما حكمها. چې دا خلق اجتماع جوړ کړي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په راتګ سره د دنیا ته په دې سره خوشحالي کوي، د دې حکم څه دی؟ فالجواب أن قراءة المولد على الوجه المشروع ممدوحة شرعا لاشتمالها على تعظيمه وإظهار علامات نبوته. بتحقیق سره دغه مولد شریف چې کوم لمانځل کیږي پر وجه مشروع باندې یعنی په شان باندې دا بالکل ممدوح دی، د دې شرعاً دا مشروع عمل دی، بالکل جایز عمل دی، ځکه چې دی کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم راځي او د هغو شانو اظهار کیږي چې هغه علامات د نبوت دي. دغه رنګه علامه امام محمد زاهد الکوثری الحنفی رحمه الله هغه په مقالات کوثری صفحه 415 او داشان تر 408 پورې لیکي: إن المولد إجماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي صلى الله عليه وسلم. په تحقیق سره میلاد شریف خو د اجتماع د ذکر د
یا اجتماع یا جلسه یا محفل د صدقې دی او دغه شان اجتماع د مدح د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه د تعظیم ده. وهذه امور مطلوبه شرعا وممدوحه، دا هغه امور چې ټول زموږ مطلوب دي او دا ټوله شرعا شکارونه دي، حسنه کارونه دي. وجاءت الاثار صحیحه بها، او دا داسې شان دي چې ډیر احادیث او آثار پر دې باندې راغلي دي. وبالحث بها، د دې پر باعث کولو باندې ډیر کتابونه لیکل شوي دي یا ډیر احادیث راغلي دي یا ډیر آثار راغلي، دا خو باید وسی. علامه امام محمد زاهد الکوثری صاحب دا په مقالات کوثری کې فرمایي په صفحه 405 کې او 408 کې. دا غرنګه امام ابو زرعه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى اغفى تشنيف الاذان صفحه 140 کې فرمایي سئل الحافظ ابو زرعه العراقي عن فعل المولد. دغه د ابن حجر حیتمی رحمه الله، دا قول ابن حجر حیتمی رحمه الله په نعمة الكبرى على العالم په مولد السید ولد آدم کې راخص دي په صفحه 4 کې. دی فرمایي چې د ابو زرعه الحافظ العراقي رحمه الله څخه پوښتنه وسوله د فعل مولد شریف و اطعام طعام فيه ام مستحب ام مکروه. دغه میلاد شریف کې چې څوک خیراتونه کوي، طعام ډوډۍ ورکوي، دا مستحب دی او که مکروه دی. نو امام ابن حجر حتمی رحمه الله وایي فقال امام ابو زرعه صاحب وفرمایل ورته ویله په جواب کې اطعام الطعام مستحب في كل وقت فكيف اذا ذم لذلك السرور بظهور نور نبوته في هذا الشهر الشريف. ابو زرعه الحافظ العراقي رحمه الله هغه په جواب کې ورته ویله ډوډۍ ورکول خیرات کول دا خو په هر وخت کې شدی او څنګه به په هغه وخت کې دا نه ویشه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د راتګ د خوشحالي سره او داغه د راتګ د خوشحالي داغه خوشحالي په ښکار کولو سره د طعام وسی د خیرات وسی، دا خو به نور علی نور سي، دا خو به بالکل ډیره ثواب پر دې باندې مشتمل وي. دا غرنګه قدرمندو سبل الهدى والرشاد جلد اول صفحه 344 کې امام محمد ابن یوسف الصالحی الشامی رحمه الله لیکي احتفال المولد وانشاد الشعر واطعام طعام جائز. احتفال یعنی دا جمعواری و مجلس و اجلاس یعنی محفل، دا د میلاد شریف جوړول او په دې کې شعر ویل او دا شان ډوډۍ ورکول خیراتونه کول دا ټول جایز دي. دا غرنګه فسبل الهدى والرشاد په بیروتی چاپ جلد اول صفحه 333 کې د علامه نصیر الدین ابن طباخ رحمه الله قول رهي اذا انفق المنفق تلك الليله وجمع جمعا اطعمهم ما يجوز اطعامهم واسمعهم ما يجوز سماعه كل ذلك سرورا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم فجميع ذلك جائز ويثاب فاعله اذا احسن القصد. ويسوک چې نفقه کوي په دغه شپه باندې او خلک راجمع کړي وي، حلال طعام ورکوي او حلال ناتخوانی کیږي، یعنی داس ناتخوانی چې هغه ناتخوانی خپل خراب نه وي، دا ټول د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر اتک باندې څوک خوشحالي کوي. فجميع ذلك جائز، دا ټول جائز دي. ويثاب فاعله اذا احسن القصد، او دغه کوونکی ته ډیر ثواب رسیږي چې د قصد سم وي. دا غرنګه په سبل الهدى والرشاد جلد اول صفحه 344 کې د امام علامه جمال الدین ابن عبد الرحمن کتانی رحمه الله دا قول رخي مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبجل مكرم قدس يوم ولادته وشرف وعزم فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق الميسور وإجابة من دعاه رب الوليمة للحضور. در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد کې ډیر حسنه شان مشتمل دی، لکه دا میلاد شریف عزتمند دی او مکرم دی، د ولادت ورځ بزرګه ده
او داشان د شرافت او عظمت والا ده، نو مناسبه ده چې اظهار د خوشحالي وسی او چې څومره اسانه وي انسان ته هغه چې په وسی هغه خیرات وکي، هغه عمر ملمستیا وکي، او کچا دعوت ورته کړی وو نو داغه دعوت قبول کی ورسی. او دا غرنګه د ازهر د پخوانی علماء څخه د اکابرین ازهر څخه علامه عبدالحلیم محمود شیخ الازهر رحمه الله هغه په فتاوی عبدالحلیم محمود جلد اول صفحه 203 کې لیکي: أما الاحتفال بالمولد النبوي فهو سنة حسنة من السنن التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفال د میلاد شریف خوشحالي او پاغه باندې اجتماع جوړول دا ټول سنت حسنه دي. دا د هغه سنونو څخه دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاره ورته کړې ده چې من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها. چا چې په اسلام کې د یوې سمې لارې تاداب کېښودی هغه ته د دې تاداب خپله چې ور باندې زی اجر دی، یعنی یو شن نیک کار یې کېښوی خلک یې کوي، که خلکو کوي دته به د خلکو د کولو هم ثواب رسیږي، د کولو ثواب هم ورسیږي. او دا شان لیکي: ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. او کچا په اسلام کې د غلطی لارې تاداب کېښودی، یعنی غلط رواج و رسم کېښوی، نو که خپل عمل پر وکي د خو خپله ګناه ده، او که بل څوک ور باندې ولاړ شي عمل ور باندې وکي دغه سړي هم ودته دغه د سړي د ګناه باندې دی ورسره شریک دی. دغه رنګه امام ابن جوزی رحمه الله هغه بعضی منکرین چې خپل امام بولی هغه لیکي په المولد د عروس کې چې لا زال اهل الحرمين ومصر واليمن والشام وسائر البلاد من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك اجرا جزيلا وفوزا عظيما. وی همیشه اهل د حرمین شریفین مصر، یمن، شام او دا شان ټول هیوادونه له مشرق او مغرب څخه د ټول محفلونه جوړول او دا محفلونه جوړوي په مجلس د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم باندې، او په دغه میلاد سره دوی ته اجر جزیل دی او غټه کامیابی ده، او دوی په دې سره اجر جزیل ډیر اجر او لوی کامیابی پیدا کړې ده. او دا غرنګه هغه چې بعض غیر مقلدین او دا غرنګه فنجفریان دا خلق چې امام ابن تیمیه ته خپل مشر وای د هغه د میلاد شریف په مناسبت او په محفل او مجلس باندې نظریه موږ بیانوو. هغه فرمایي په اقتضاء الصراط المستقیم کې جلد 2 صفحه 126 کې بیروتی چا فرمایي: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون لهم فيه أجر عظيم. وی هغه خلق چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لمانځي په دې کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم دی، او دوی هر کال دغه میلاد شریف جوړوي، په دې کې دوی لپاره اجر عظیم دی، لوی اجر دی، لحسن قصدهم ځکه چې دوی قصد سم دی، وتعظیمهم او د دوی په دې کې تعظیم دی لرسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته. دغه رنګه محترمو بعضی خلک هغه داسې دي چې دوی وای ځان ته دیوبندیان، خو لیکن دوی د اکابر دیوبند له کتابو هم نه خبره دي، د هغوی له تحقیقاتو هم نه خبره دي. نو دوی داسې یو افواه خوروي چې دیوبند و میلاد نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دغه میلاد لمانځلو ته بدعت وای او دته منکر وای. موږ به د دیوبند د اکابرونو حواله تاسو ته درکو چې هغه په دې کې خپل څه نظریه لري. اول راځو په دیوبند کې د شاهانه کورنۍ د شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه فلار شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه هغه خپل داسې وای: كنت أصنع في أيام المولد طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لي سنة من السنين شيء أصنع به طعاما
فلم أجد إلا حمصا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا. فالدر الثمين في مبشرات النبي الأمين د علامه ولی الله الشاه رحمت الله تعالی علیه کتاب دی په صفحه 40 کې. هغه وایي چې شاه عبدالرحیم صاحب چې د شاه ولی الله فلار دی دغه کیسه بیانوي چې ما به ډوډۍ یعنی خیرات جوړوي په شپو د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې. په هغه پسې نو یو کال د کلونو څخه زه داسې سومه چې څه مې نه درلود له فلاس کې. نو بیا مې د وچ نخود چې موږ ورته بعضې څوک نینې ورته وایي چې نخود په د سپاخه کې وایي دا وه دا مې پخ کړې وه. نو هغه مې په طالبانو باندې یا نور خلکو باندې تقسیم کړه. نو خامخا لږ به پریشانه ومه چې که ډېر سره سره وای نو ما به ډېر څه خیرات کړي وای د میلاد شریف په مناسبت باندې. نو په دې چې خوابدی وم د شپې مې خوب ولیدی چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه د اومنه خود چې کوم ما خیرات کړي وه دا نینې رقم نو دا یې مخ ته پراته وه او مخ یې ځلېدونکی و په حالت د خوشحالۍ کې و. ما ته یې خندل. معززو دا د هغه محترم او د هر چا منلی عالم شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه د فلار خپل واقعه ده او شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکي په الدر الثمین صفحه 40 کې. دغه شان مدار السند شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله خپل فرمایي په فیوز الحرمین صفحه 80 او 1 کې وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة في يوم ولادته والناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون إرهاصاته التي ظهرت في ولادته ومشهده قبل بعثته فرأيت أنوارا سطعت دفعة واحدة لا أقول إني أدركتها ببصر الجسد ولا أقول أدركتها ببصر الروح فقط والله أعلم كيف كان الأمرين هذا وذلك. فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة المؤكلين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس فرأيت تخالط أنوار الملائكة وأنوار الرحمة. ففيض الحرمين کی امام مدار السند شاه ولی الله رحمت الله علیه خپل فرمایي چې زه دغه مخکې په مکه معظمه کې ومه نو د مکې معظمې خلکو به درودونه ویله او د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په محفل او په جلسه کې به دغه ارهاصات یعنی د مخکې تر نبوت چې کوم عجایبات و هغه یې بیانوله. نو ما ولیدله چې یو دم انوار پر دغه ځای باندې راوردله او زه دا نه وایم چې د انوار ما د سر په سترګو لیدلي دي او نه دا وایم چې ما د زړه په سترګو لیدلي دي. داسې مې ولیدله چې اوس تعبیر نسم کولی. الله تعالی ښه خبر دی چې ما به څنګه لیدلي وي دا یې په کشف لیدلي و ځکه دی الله تعالی جل جلاله ولی و. خو بیا وایي چې ما فکر وکړي نو بیا د ډیر فکر وروسته دا معلومه سوله چې دا د هغو انوارو څخه دي دغه ملائکو انوار دي چې هغه پر دغسې مجالسو باندې مقرره دي دغسې مجالسو ته حاضریږي. د انوار د هغو ملائکو دي او پر دغه مجلس باندې الله تعالی د خوا انوار وه. نو ما ولیدله چې دغه د ملائکو انوار او دا شان د الله تعالی د رحمت چې پر دغه مجلس باندې انوار ولیدله دا انوارونه سره ګډېدل. نو چې دا بدعت وای نو بدعت ته ملائکه حاضریږي د بدعت مجلس ته او د بدعت پر مجلس باندې د الله تعالی جل جلاله د خواره انوار راوري الا داسې نه کیږي مګر دا مجلس حسن دی او دا مندوب دی دا باندې د الله تعالی انوار راوري او دا شندې ته فرشتې او ملائکه حاضریږي. دغه رنګه د اهل دیوبند فیر او مرشد او استاز حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله هغه په شمائم امدادیه صفحه 80 کې وایي اردو عبارت مولود شریف تمام اهل حرمین کرتے ہیں اس قدر ہماری واسطے حجت کافی ہے. مولود شریف دا
تمام اهل حرمینو کوي هغه لمانځي، نو همدومره موږ دپاره هم کافي ده چې اهل حرمینو کړی دی. دغه رنګه علامه امام مفتی فرید رحمت الله تعالی علیه چې هغه شیخ الحدیث د حقانیه کوړی خټک دی، هغه خپل لیکي په فتاوای فریدیه جلد اول صفحه 315 کې سوال ورڅخه سوی دی چې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم جلسه څه حکم لري؟ دی جواب ورکوي چې هغه له منکراتو کارونو څخه خالی وي، نو بالکل جایز ده. معززو چې په کم کار کې منکرات راسي، نو هغه شی خپل له منځه نه ځي، باید منکرات له منځه ولاړ سي. یو څوک په لمانځه کې هم منکرات کوي، یو څوک په واجبو شیانو کې، یو څوک په سنتو کې منکرات کوي، په غلطه طریقه باندې به کوي، او هیڅوک دا نشي ویلی چې په دا پلاني حسن عمل کې منکرات کارونه کېږي، باید دا ترک سي. منکرات چې په میلاد النبي کې کېږي، باید هغه منکرات اصلاح سي، نه داسې منکر دا میلاد النبي صلی الله علیه وسلم ته بدعت وویل سي. دا شان شیخ القرآن والحدیث العلامه حمدالله جان داجوی رحمت الله تعالی علیه حفظه الله چې معروف دی په ډاګی مولانا صاحب باندې، هغه لیکي ان الميلاد فرد من افراد نشر العلم وكل فرد من افراد نشر العلم مندوب فالميلاد مندوب. په تحقیق سره میلاد النبي صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده د طریقو څخه د علم د نشر کېدلو، او هر طریقه د علم د نشر کېدلو مستحبه ده. نو نتیجه دا شوله چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مناول او المنزل دا مستحب دی. دغه رنګه مولانا شیخ القرآن والحدیث العلامه اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه هغه په امداد الفتاوا جلد 5 صفحه 258 چې تبع مکتبه دارالعلوم کراچی ده فرمای ذکر ولادت نبوی صلی الله علیه وسلم مثل دیگر اذکار خیر کی ثواب اور افضل ہے، اگر بدعات و قبائح سے خالی ہو اس سے بہتر کیا ہے. یعنی میلاد نبی صلی الله علیه وسلم د نور اذکار و رقم دا هم خیر دی او دا هم افضل دی، ثواب پر مرتب دی، چې د بدعات او د قبایح کارونو څخه خالی وي، تر دې بل بل بهتر شي چې شوي. امداد الفتاوا جلد 5 صفحه 258. معززو حوالجات د عمر نور هم ډیر دي. د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر اثبات باندې ما سره 42 کتابونه پراته دي. نو ما صرف تاسو ته یو نمونه درکړلې چې هغه خلک ورته بدعت وایي، نو دوی دا حجت نشي چې اهل دیوبند ورته بدعت وایي. نو موږ دغه حواله هم تاسو ته پیش کړی. دا کابیر دیوبند یو خو به یو څو نننی چړیان د دیوبند فارغ سوي وي، نننی چړیان به ځینې راوتلي وي، هغه به د خپل خېټې څخه بعضې خبرې کوي، نو هغه حجت نه دي. موږ باید هغه خبرې ومنو چې کومې د دیوبند اکابرونه کړي دي. دغه شان یوه بله فتوا لا درکوم معززو، یوه حواله در سره یاد وساتي چې د دیوبند یو مشهور کتاب په عربو او عجمو کې منل سوی په نوم باندې د المهند علی المفند او عقاید علماء اهل السنه والجماعه. نو داغه کتاب چې لیکلی دی حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه لیکلی دی، په دې باندې بیا تقریبا بیخي ډیرو چې 21 به وي، لږ مې د ذهنه وتلي دي که به 30 د مصر، شام، سعودي او ریاض د پاکستان اکابرینو علماو پر دې باندې تصدیقات او تقاریض کړي دي، او د ټولو دیوبند په تقریض او تصدیق باندې دا کتاب بیا راوتلی دی. هغه خپله دا مسله راخي د میلاد شریف په صفحه 2 او 3 او 4 کې دا مسله بیان کړې ده. سوال ورڅخه سوی دی چې د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ لمانځل دا څنګه دی، دا بدعت سیئه ده یا حرام ده یا بل؟ نو هغه ورته وایي چې د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په جلسه کې چې یو داسې شی بیان سي چې هغه ادنا تعلق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره لري، حتی که هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د چوټو دا ګرځونه غبار بیان سي، او یا د هغه مبارک د حمار بول په دې کې بیان سي، دا لا من احب المندوبات واعلى المستحبات عندنا.
دا زموږ خوښ مندوب عمل دی او د لوړو مستحباتو عملونو څخه دی. نو دا پسې ډېر لوی تفصیل کړی دی وروستی کې ما صرف حواله درکړله چې المهند علی المفند 2 او 3 صفحه. دا شان یو څو اعتراضونه کیږي چې منکرین او معارضین بس ورته ناست وي د خېټې بعضې اعتراضونه کوي، د هغو جوابونو ته انشاءالله الرحمن تاسې غوښتئ یو مختصر جوابونه به وکړو. اول اعتراض منکرین دا کوي چې که چیرې د میلاد شریف لمانځل خیر وای نو خپله به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو یا تابعینو لمانځلی وای. نو موږ مختصر جواب ورکوو. ګوره چې دا خبره د عدم جواز د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم نسی کېدلی، ځکه علماء کرامو ته معلومه ده په صحیح البخاري په هغه کې روایت راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه وغوښته چې باید قرآن کریم دوی جمع کړي سره راټول کړي. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه په جواب کې ورته ویل چې زه څنګه داسې کار وکړم چې هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نه دی کړی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وفرمایل هو والله خیر، دا کار والله چې خیر دی. صحیح البخاري جلد 6 صفحه 103 کې د حدیث شریف راځي. نو له دغه څخه معلومه ده محترمو چې هر شکار هغه باید وسی که څه هم خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قرآن شریف جمعواري نه وکړي خو صحابه وکړله. دغه شان چې بعضې کار صحابه کرامو نه وي کړی هغه کار خیر وي هغه باید وسی پاته نسی، ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویله هو والله خیر، دا کار خیر دی. نو بیا قرآن شریف دا تر ننه پورې په هغه جمعواري را باندې روان دی چې کوم صحابه کرامو جمع کوي. دغه رنګه دویم اعتراض به دا کیږي چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په دا جلسه کې چې دا یو څوک لمانځي په دوی کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قدر او مرتبې تنقیص او کموالی دی، نو ځکه چې دا تر څو ورځو پورې محدود وي. نو موږ هغو ته وایو په جواب کې چې دا هیڅ کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مدحې تخصیص نه دی، ځکه دا محدودې ورځې هم نه دي. دا تقریبا په دغه ربیع الاول میاشت کې په دا بله میاشت کې لا جلسې کېږي، بیانونه کېږي، علما کرام محفلونه جوړوي. نو په دې ورځ کې صرف یو څه زیاته مدحه کېږي، یو څه زیاته ستاینه کېږي، لکه په روژه کې چې څوک عبادت کوي د 28 شپه راسي لیلة القدر په هغه کې څه زیات عبادت وکړي. نو هېڅوک دا نشي ویلی چې دا د نورو شپو تنقیص دی یا د نورو روژو د مرتبې تنقیص دی، دا څوک نشي ویلی. او دا شان په مسلم شریف کې حدیث راځي په نمبر د حدیث 1162 دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل میلاد په ورځ باندې د الله تعالی جل ډیر شکر ادا کوي. نو مخکې موږ په اول حدیث کې وویل چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به روژه نیوله. نو اوس دا هیڅوک نشي ویلی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د نورو ورځو تنقیص کوي، په نورو ورځو کې د الله تعالی شکر نه ادا کوي. نو دا په یوه ورځ کې ډیر شکر ادا کوي، بلکې دا په نورو ورځو کې هم ادا کوي. دا د نورو ورځو دا تنقیص نه دی چې په نورو ورځو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شکر نه ادا کوي، بلکې په نورو ورځو کې هم ادا کوي. دلته یو څه زیادت مثال وسی. دریم اعتراض، دوی اعتراض کوي چې د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم لمانځل دا د ربیع الاول نه صحیح نه دی، ځکه چې په دغه ورځ باندې چې کومه ده په دې کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت هم کړی دی، د دنیا څخه تللی دی. نو موږ هغوی ته جواب ورکوو چې د وفات د ورځې اتفاق د پیدایش د ورځې سره دا د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم د ورځې فضیلت نه نفی کوي، هغه نه کموي. ځکه په سنن نسائی شریف کې حدیث شریف راځي په 1304 نمبر حدیث به وي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستاسو د شو ورځو څخه په فضایل جمعه کې راځي د جمعې ورځ ده. نو په دې ورځ کې خو رسول د آدم علیه السلام هم دغه دنیا څخه تللی دی او هم په دغه دنیا کې پیدا شوی دی، خو بیا هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې جمعې فضیلت بیانوي، شواله بیانوي. نو دا وایي چې دا د نورو ورځو څخه بهتره ده. نو هغه چې آدم علیه السلام د دنیا څخه د جمعې په ورځ باندې تللی دی، نو دا خو دغه د جمعې د ورځې چې کوم پکې پیدا شوی دی د هغې ورځې تنقیص نه کوي، د هغې ورځې د فضیلت نه نفي کوي، نه ختموي.
نو په دغه ورځ کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هم دی او کېدای شي چې په دغه ورځ کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه هم رحلت کړی وي، نو دا د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم فضیلت نه نفي کوي. دغه رنګه څلورم اعتراض به دا کوي چې آیا تاسو نو تر صحابه کرامو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت لري چې هغه د میلاد نه د لمانځل تاسو لمانځي؟ دا اعتراض کوي. معززو جواب دا ورکوو چې په صحیح البخاري شریف کې روایت راځي په جلد 2 صفحه 58 کې عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه د ساشت لمونځ کړی وي مګر زه یې کوم. نو اوس خو منکرین دا نسي ویلی چې یاره بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه ته دا حکم دوی نسی کولی، دا ټاپه پر هغې نسی لګولی چې یاره دا نو اوس که دا لمونځ خیر وای خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خپله هم نه پرېښودلی کولی بی، نو دا خو خیر به نه وي چې دا ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها یې کوي. نو دا اعتراف دوی هم نسی کولی. دا لمونځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به نه وي کړی، خو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي وانی لأسبحها، زه دا لمونځ کومه خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. نو دا هم که بعضې کارونه په خیر القرون په مخکینی زمانو کې صحابه کرامو یا تابعینو نه وي کړی او خیر کار لکه مخکې موږ وفرمایله چې هغه باید وسي، هغه فاته نسي. محترمو، د یو څو کتابو چې علماء کرامو لیکلي دي هغه نومونه درکوم، مختصر نومونه درکوم او هغه کتابونه درته بیانوم چې هغه د څلورو مذاهب علماو په اتفاق د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په اثبات کې لیکلي دي. د حنفي مذهب فقیه عالم امام شیخ نور الدین علی ابن سلطان هروي چې هغه معروف دی په مولا علی قاری رحمت الله علیه باندې، چې هغه په 1014 سنه کې وفات شوی دی، تقریبا 414 کاله د مخه وفات شوی دی. د میلاد شریف په اثبات باندې کتاب لیکي المورد الروي فی مولد النبوي صلی الله علیه وسلم. د شافعی مذهب فقیه عالم هغه العلامه جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمت الله علیه چې تقریبا 1580 کاله د مخه د دنیا څخه تللی دی، هغه د میلاد شریف په اثبات کې کتاب لیکي حسن المقصد فی عمل المولد. دغه رنګه د مالکی مذهب فقیه عالم امام محدث محمد ابن علوی المالکی الحسنی هغه د میلاد شریف په اثبات کې کتاب لیکي حول الاحتفال بذکر مولد النبوي الشریف صلی الله علیه وسلم. دغه رنګه د ابن جوزی صاحب کتاب چې هغه حنبلی وزن ته وایي چې تقریبا 840 کاله وړاندې د مخه وفات شوی دی، د میلاد شریف په اثبات باندې هغه هم کتاب لیکلی دی المولد العرس، هغه دا کتاب لیکلی د میلاد شریف په اثبات باندې. دغسې نور فقهای کرامو چې کم کتابونه لیکلي دي فخواني فقها چې التنویر فی مولد البشیر النذیر المحدث الكبیر ابو الخطاب عمر ابن علی ابن محمد چې معروف دی په ابن کلبی صاحب چې تقریبا 800 کاله وړاندې وفات شوی دی. دا شان عرف التعریف بالمولد الشریف چې دا امام القراء حافظ الحدیث ابو الخیر شمس الدین محمد ابن عبدالله جزری شافعی چې هغه تقریبا 880 کاله د وړاندې وفات شوی دی، د میلاد شریف په اثبات باندې کتاب لیکي عرف التعریف. دغه رنګه امام حافظ الحدیث علامه عبدالرحیم چې هغه معروف دی په حافظ عراقي باندې چې 619 کاله وړاندې وفات شوی دی، د میلاد شریف په اثبات کې کتاب لیکي المورد الهنی فی مولد السنی. دغه رنګه امام المحدث الحافظ محمد ابن ابي بکر ناصر الدین دمشقی رحمت الله علیه د میلاد شریف په اثبات باندې کتاب لیکلی دی چې 619 کاله مخه وفات شوی دی. هغه لیکي په میلاد شریف باندې کتاب مورد السعدی فی مولد الهادی. دغه رنګه المورخ
الكبير حافظ الحديث محمد ابن عبد الرحمن القاهري چې هغه معروف دی په حافظ السخاوي مورخ الكبير، هغه چې په 1540 کاله وړاندې وفات شوی دی، د میلاد شریف په اثبات باندې کتاب لیکي الفخر العلوي في مولد النبوي. دغه رنګه امام العلامه فقيه الزمان د شوافع مفتی په مکه مکرمه کې شهاب الدین احمد ابن حجر حیتمی رحمت الله علیه چې هغه 1510 کاله د مخ وفات شوی دی، هغه په خپل هغه د میلاد شریف په اثبات کې کتاب لیکي النعمة الكبرى على العالم بمولد سيدي ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. دا لس کتابونه تلك عشرة كاملة، دا کتابونه ان شاء الله الرحمن تاسو هم پیدا کولی سئ. دا هغه فقهای کرام دي چې هر یو 400 500 او دا شان 800 900 داسې کلونه مخکې وفات شوي دي. دا هغوی کتابونه دي چې د میلاد شریف صلی الله علیه و آله وسلم په اثبات باندې کتابونه لیکلي دي او دا ثابت عمل دی. البته کم څوک چې منکرات کې کوي دا د هغوی خپله کمی ده، نو د منکراتو په وجه باندې موږ باید دا ونه وایو چې باید د میلاد پاتې سي او یا باندې د بدعت سیئه ټافه ولګوو. بعضې شان صحیح ده چې هغه منع دي، لکه داسې شان بیانول چې هغه موضوعي روایات وي، دروغجن روایات وي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې، یا په شاعري کې غول وکول او یا دا شان د نوم و نمایش دپاره دا محفل جوړول، دا شان خو خپله منکر دي. دا که په هر کار کې وسي نه یې کړ میلاد، دا شان که په لمانځي کې وسي، دا شان که په حج کې وسي، دغه شان که په روژه کې کیږي، دغسې نور منکرات چې په کوم حسنه و الله تعالی د خوا په اوامرو کې یا په نواهیو کې کیږي، نو هغه ټوله خپله منکر دي. هغه کوم چې اصل شی وي هغه نه منکروي، هغه ته باید موږ د بدعت نوم ورنکو. نو معززو دا بیان یو سره څخه وشو. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ته د حنفي مذهب د پیروي توفیق نصیب کی او الله تعالی جل جلاله دې پر داسې لارې موږ ته استقامت نصیب کی چې په هغه کې د الله جل جلاله رضا وي او هغه د اهل حقو لار وي. نور مو پر واکمن الله جل جلاله باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 414.